ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिस्ल लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व रहीमना व रहमतना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। स्पीकर आवाज़ की कम है चल वाजिबुल कदर आओ ज़माडिरु मुहतरमु मुअज़्ज़ज़ु दनन स्पीकर दे अबर आवाज़ का बन शुभी है बार आवाज़ बन शु
زما ډیرو محترمو معززو ملمنو او د دې دینی درسگاه او د دې روحانی اسپیټال هم جوارو گوانډینو د الله جل جلاله عظیم احسان دے پمنگو تاسے باندے چې الله رب العزت یو عظیم دولت را نصیب کړي چې هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نه پکې بند دې کلمې سره الله رب العزت زمونږو دستاسو په ذمہ باندې صدا سے احکام لازم کړی دي چې هغه کول الله رب العزت په موږ او تاسو له د دنیا او د آخرت کامیابی راکړي بعضی داسې نواهی دي چې هغې نه الله موږ منع کړي وو د هغې په منع کېدو سره موږ ته الله اجر عظیم راکړي د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویلو سره په موږ او تاسو باندې ډومبه حکم هغه د مانځه دی چې الله جل جلاله د منځ کولو امر موږ ته فرمایي او څو جمعې تقریبا د هغې بیان ستاسو د وړاندې تیر شو دغه رنګ د الله جل جلاله یو عظیم امر دی چې هغه زکات ته سرنګا چې په باطنی اعمالو د انسان په روح باندې د انسان د مسلمان په منځ کولو سره په باطنی طریقې سره د هغې په روح باندې اثر راځي هغه د منکراتو نه بچ کیږي هغه د اعمالو صالحه او خاوند جوړیږي نو په منصرا د انسان ظاهر او باطن پاکیږي زکات سره د انسان مال پاکیږي کله چې د انسان مال پاک ستروي د هغې په اعمالو کې خوند او لذت ملاويږي نو زکات یو امر وجوبی دی د الله رب العزت د خوانه دا تقریبا په کال کې یو ځل الله جل جلاله د دې حکم مونږ ته فرمایي چې تاسو به د زرو نه 25 روپۍ فقیر ته او مسکین ته ورکوئ د لکو نه بعد 2.5 زره ورکوئ د کروڑ نه بعد 2.5 لک ورکوئ الله جل جلاله پمنګ او تاسو باندې عظیم احسان کړي کدا سے الله فرمایله وي چې مال به ګټي نیم بال با ما تراکه نیم بتاخلي ځکه زما بندي ما پیدا کړي زمکه زما ده هوا زما ده نور زما ده سپوږمۍ زما ده هوا زما ده فضا زما ده ته زمای پلار دی زما دی ته زمای مور دی زما ده ستا روح زمانه دی ستا جون زمانه دی ستا مرگ زمانه دی نو اے زما بندا ته به دا مونځ 15 وخت نه 50 ټیمه به کې او ته به په زکات 25 په زرو کې 25 نه بلکې ته په زرو کې 1500 ورکې نو د چام دا قدرت نو چې الله ته ویلو چې دا څه مکوه دا د الله جل جلاله احسان ټول الحمدلله فقیران مسکینان دي ته وی چې خدای کله به وی چې د الله جل جلاله د خوانه د هغه انعام رحم په ما باندې وشي چې زما شکر تم روټي راشي
زمانه هر بچیم په دې سکور باندې راجم شي. مالدار سړی په ذهن کې دا وایي چې خدای ډیر شکر دی چې مال دې خدای مال راکو، زه دې بل ادریدو نه وساتلم، زه بل ته ورکوم. خدایا دا ستا رحم دی، ستا کرم دی، ستا احسان دی. نو الله جل جلاله به فقیر مالدار کی، مالدار تبا الله مال زید کی. او که فقیر دا وای چې خدای هم زید لیدلې په دې ځمکه دې بل څوک نو کتلې چې هغه دې فقیر پیدا کړی، هغه له دې گاڑی ور کړی، هغه له دې مال دولت ور کړی، هغه له دې مکان ور کړی، زری داسې فقیر پیدا کړم داغه دروازه کې ولاړم. نو د خدای په فیصلو باندې با اعتراضات نه کوي. مالدار به داسې نه وي چې یاره امدازه دې لیدلې فقیر بل درد نه دی لیدلې، هر وخت را روانې. شکر الحمدلله دی فقیر په فقیرۍ باندې وکي، مالدار دی مالدارۍ باندې وکي. تاسو ټول وای الحمدلله. خدای چې الله مسلمانان پیدا کړو، خدای پاک را ته عظیم دولت را نصیب کړي. بیا دغه الله جل جلاله سره مونږ دا وعده کړی و، الله زمونږ ټول ارواح ځان ته مخاطب کړل او مونږ نه تاسو کو الستو بربکم، ایزه ستاسو رب يم کنا؟ نو مونږ ټول جواب ورکو بلا، ولنا خدای ته زمونږ رب. دغه رب احکام تبغاړه ان شاء الله دو. دغه الله جل جلاله هر یو حکم دا بسر په چشمو باندې منو په ځان باندې عملی کو به ان شاء الله. نو زکات دا د خدای پاک احسان دی. مال پاکي تجارت والا تجارت کې الله برکت اچي او د بی سکون انسان ژوند ته الله سکون ور نصیب کوي. الله جل جلاله د مانزه پس متصل د زکات حکم ولو فرمایلو. بس الله خو پويږي. علما وایي چې مونږ د انسان په کول سره حدیث پاک کې راځي او ما بیان کړو، تاسو ټول ته یاد دی ان شاء الله. او هغه بیان اکثر زمونږ د مخلصینو مرګرو په توجه سره هغه ریکارډ تقریبا رسیدلی دي او هغه بیانونه ار یو مرګره کولای شي چې هغه ووري ان شاء الله. موږ د مانزه متعلق خبره کړې و، خدا تحدیث بالنعمت په ځان بیا د الله رب العالمین احسان غنم. بیا تاسو ته وایم چې منز د الله سره معراج دی. ټول الحمدلله. د دنیا د بادشاہانو بادشاہ دربار لچزي، د دنیا د وزیرانو وزارت دربار ته چزي، حتی که د تانی علاقی سیچو ته چزي واسطه بګوري، بیا چې التزید اغیزی آداب به بزان راولي. دا غیزی آداب بداوی لومبه خو به کوشش دا کې چې زما په جب کې خطرې سیز نه وي. بیا به دا کوشش کې چې یاره التزام د پاره د خبرو داسې او کس پیدا کم چې زما د خبرو وکالت کې اسنه چې زه بلا و نه غورم د وړاندې د جج یا د وزیر اعظم یا د صدر یا د تانادار د وړاندې بل څه بلا و نه غورم، ځان ته کیس سخت نه کم. د دنیا د انسان دربار ته چیزي نو په ډېر سوچ فکر سره مونږ او تاسو زو د ځان ظاهر صفایم کو. مونږ او تاسو چې مانځله ودرېګو نو د مانځنه وړاندې مونږ او تاسو او دس کو، او دس نه بعد بیا راځو د لوی رب ذل جلال جل مجده ولا اله غیره مخه ته ودرېګو لاسونه داسې کو. دغه ډېر لوی کمال دی. اولیاء کرام وای دا لاسونه داسې پورته کول. اسی تاسو دا الحمدلله دی مدرسې ته چې څومره خلق راځي دا ټول نیکان خلق دی الحمدلله. خدای دې ټول نورم نیکان صالحان کی. دنیا کې که یو غټ افسر راځي نو لاندې سطح خلق ورته سلام کوي، لاس ورته داسې دی. دا د هغه د اکرام یو دلیل او علامه ده. او ډیر په وقار هغه ته ودرېږي. د الله جل جلاله دربار ته چې موږ او تاسو ودرېږو نو لاسونه داسې کو. مقصد دا دی چې یا الله ما چې څه کول سکه زما د لاسونه مصروفو، خدای ما ټول شاته وغورځول. یا الله تا ته ودرېدم، منځ کوم د ماخستن، منځ کوم د جمعې،
خدای تا تا زما مکمل حالات معلوم دي. یا رب زه چې کوم غوږونو ته ګوتې نږدې کوم په دې خاطر باندې چې رب زما د کړو ګناهونو نه توبه اوس تا سره ودرېږم او تا سره راز و نیاز خبرې دي. الله لاس داسې کې الله اکبر، بیا لاس راوړي د نامنه لاندې په ادب او احترام باندې کېدي او شروع شي سبحانک اللهم وبحمدک. ټوټل ور باندې د خسړي چې د مانځه کې ډېر زیات محتاط وي نو تقریبا په دې 10 رکعاتو د ماسپخین مونځ باندې چې ډېر زیات سره محتاط وي نو پاو وخت ټیم ته نه نالي. خو دې پاو وخت ټیم کې څومره لوی کمال وشي. تا چې د سار نه د ماسپخینه پورې څومره ګناه سترګې کړو، څومره ګناهونه ستا لاسونو کړو، څومره ګناهونه ستا غوږونو کړو. تا چې کله ماسپخین الله ته ودرېدلې ځان ته ګوټ کې الله جل جلاله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د سحر نه والا تر ماسپخینه پورې چې څومره ګناهونه دی بنده نشوي الله جل جلاله به دی بندلا په مونږ د ماسپخین باندې دا ګناهونه معاف کړي. ټول الحمدلله. سترګو ګناه کړي وا، غوږونو کړي وا، لاس کړي وا، جبه کړي وا، الله جل جلاله دا ګناه معاف کړي. ترمذی حدیث دی. بیا د ماسپخین نمازیګر پوری بیا د مازیګر منزله ودرېږي مؤمن. دغه رنګ د مازیګر او د ماسپخین ترمنځ ګناه الله د مازیګر په مونږ باندې معاف کړي. بیا د ماخام مونږ ته ودرېږي د ماخام او د مازیګر ترمنځ ګناه الله د ماخام په مونږ باندې معاف کړي. بیا د ماخستن منزله ودرېږي د ماخستن او د ماخام ترمنځ ګناه الله د ماخستن په مونږ باندې معاف کړي. بیا د شپې ته نسکوتاهي شوي الله د سار په مونږ باندې ورته معاف کړي. اوس دا د خدای څومره احسان دی. نو په دې سره د انسان باطن پاک شو، روح باندې اثر پریوتلو. دغه رنګ زکات حکم الله زکه د مانځه پس متصل راوړو چې د مؤمن تعلق دا دنیا کې د روزګار سره دی به مال ګټي، دی به روزګار کوي، دی به تجارت کوي، دی به کاروبار کوي. نو الله جل جلاله ور باندې دلته سقویدات لګي اوس چې ای زما بندا تبا مالا سرا کی دا ارسخو مثال درکل تبا مالا سرا کی. نو کدا تپوس لومبه موږ نه الله نه کړي خو به خبره او ک الله ول نه کړي چې زستا سي رب موږ ټول ویل او ته زموږ رب نو الله فرمایل زما ټول حکمونه به مانی او الله ولی به نه منو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تمام عالم د پاره الله رحمت را اولګلو. دی محبوب مونږ ته بیا د دې الستو بربکم قالوا بلا تشریع فرمایلا چې ای زما امتیانو زما د رب حکم داده چې تاسو 15 وخت مونږ کوئ. زما د رب حکم داده چې تاسو په مال کې زکات ورکوئ. نو مونږه تقریبا دغه منزله خو ټول تیار یو، تقریبا ډېر کم کسان به تیار بنئ، خو زکات بیا مونږ بعض کسان تیار یو بعض نه یو تیار. او دا زنویم دا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دا لوی صحابی دے، لوی شان اللہ ورکڑے. او حدیث دا چا دے دا مسلم او دا بخاری شریف چی دے دا حدیث متفق علیہ وی، یعنی دا دوارو صحیحین وربانی اتفاق دے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغا ویز بیت اللہ شریف تلالم، یا اللہ منگ ټول بیت اللہ شریف تبوت لے، یا اللہ دا بیت اللہ شریف دا سوری لاندمو اللہ دعا نصیب کی، خدای دا بیت اللہ شریف دیوال تم ادریدل نصیب کی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویز تشریف آوری میں اکڑا حرم پاک تا، حضور مبارک دا بیت اللہ شریف دیوال سوری تناست. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی حضور علیہ السلام مبارک تورعانم حضور فرمائل اے ابو ذر تباو تاوانیان دی. بے او فرمائل اے ابو ذر تاوانیان دی، نقصان کے واقعی دی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی ما تپوس کولے نشو، یا اللہ من کی ادب راولی، یا اللہ من دبی ادبین اساتی، یا اللہ صحابوں کی سمرہ ادب و احترام دے.
حضور پاکو فرمائل اے ابو ذرا تبو تاوانیان دی. حضور مبارک توڑان دے کے ناستما رحمتا للعالمین تا پتہ لگی دا چھ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حیران دے. دامی دو حضور پاک گلان دی، دا دو حضور پاک ملگری دی. دیمی پہ حضور علیہ السلام قربان خلق دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی و ابو ذرات تپوسو کا چکم خلق تباہ برباد دی. محبوباتان ممور اپلار قربان شاہ سوک تباہ برباد دی. حضور فرمائل مال جمع کولو والا تباہ برباد دی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پا جڑا شو وی مات جڑا رالا چھ ابو ذرا تا سرب مال لے واللہ تباہ برباد دی. دو کونو سردار مخراوان اے ابو ذرا تبان دی اغا خلق چھ اغوی دا مال پا حق باندی پوئیگی. ماو فرمائی یا رسول اللہ کم خلق دی چھ دا مال پا حق باندی پوئیگی چاغت بان دی. نماتا حضور فرمائل اگا خلق دی چھ دا مال نکال پکال زکاة ورکی چھ کال پکال زکاة ورکی دا خلق تبان دی. ماتے او فرمائل و ابو ذرا زلار شا او تاوانیان خلق معلوم کا. صحابہ کرام ناس تھی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پا دار ارقم باندھ روان دے کمچ مدرسہ دا جناب رسول اللہ دار ارقم باندھ صحابہ کرام موجود دی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائل زیر ورکی اغا خلق لرا. ابو ذر وی زیر ورکی اغی خلق لرا پا عذاب دردناک سرا داغوی مال با داغوی سٹون داغی داغوی مال با داغوی تندی داغی. دردی چوی فرمائل سکب اور آغاز تلیشی دی بند پتی باندی بکی خود لیشی دا بزان سرا دیر زیاد درد او دک و رسیدی انسان تا حتی چو اولی طرف باندی بشات اوزی مال براشی اسون بوی غیان بوی گڑی او بیزی بوی اگوی تبا اللہ رب العالمین نکان دو اسپنی ورکی دا بسروی دو اور پشانتی دا بندب مخیط پرشتی ورطا اگرزئی مال تبوی تاسی ورباند راشئی بزیب ورباند قدم نگدی اسن غیان بورباند قدم نگدی دارنگ گڑی بورباند قدم نگدی دی غخی بزان سر اچتئی دا باواز کی. یا اللہ ما دا جہنم اور تا اگرزوا خو یا اللہ دا دی میدان نما برکا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تا صحابہ فرمائل و ابو ذر چاہتا لگئی دا سرے را روانے ہو دا سی عجیبہ خبری کہ وزیر ہے ورکم دا خو زیر ہے نا دے دا خو تخویف تے یرا دا اللہ دا عذاب او تو وزیر ہے ورکم او لگی دا سی خبری کہ چیزانم جڑے و خلقم جڑے. ابو ذر دا سرے اگر فرمائل واللہ دا غرنگ ناس تو مان دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا جبرائیل علیہ السلام را گئے وی فرمائل اے دا اللہ حبیبا زیر ورکاغی خلق لرا چه سوک مال جمع کی دولت جمع کی او زکاة نور کی زیر ورکاغی لرا فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکاغی لپا عذاب درناک سرا. دا خو میں رسول اللہ مبارک تا اللہ فرمائلو
صبر مې نه کېدلو ځکه زر راغلم. و صحابه زر زر کوي د مال حساب وکړي، چا سره چې څومره مال وي زکات واسي، ورنه د الله رب العالمین د عذاب سپېړې ته ځان تیار کړي. صحابه کرامو چا سره چې مالو، چا سره چې دولتو، الله اکبر، په هر یو باندې د جمی سخته تبه راغله چې دا ولا څه کوو، مال خو موږ سره شته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته جوپې جوپې صحابه را روان دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حکم د الله راغله دا په ټول مال کچا سره لګ نه لګ مال موجود وي نو موږ خو ټول تباه شو. یا رسول الله سبقو حضور پاک وته فرمایل نه، دا هغه مال والا چې الله مال ورکړی وي پاغي باندې کال تیر شوی وي او دا غي د نفقین بهر وي او هغه پاغي باندې بیا کال راشو دي دا غي مخکینی کال ته زکات اونباسي، نو دا سره د الله رب العالمین عذاب ته متوجي شه، الله به عذاب ورکړي. دا صحابه دا خبر اور دا کور ته لاړو چې اوس بس کو. د مدینه منورې نه یو وفد راغلو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې آیات مبارکه هغه ایمان راوړو، خو مدینه منوره کې اوسېدل. د مکې د فتح نه بعد راغلل، مکه فتح شوه، دوی راغلل او اسلام یې راوړو. په مدینه منوره کې خو د حضور سره لا ملاو شوي نو چې دلته ملاو شي. په مکه مکرمه کې صحابه کرامو سره چې کله ملاوېدل نو د هر یو صحابي دا رنګ زیړو، تکلیف لکه چا باندې چلوي هیبت او یې راتیر شي. تاسو په کولو څه چللې روټۍ نه ملاويږي، تکلیف دې درته. هغه ول دا الله رب العالمین حکم راغله چې الله جل جلاله پیغمبر فرمایي مونږ ته چې دا الله د خوانه درکړې مال دغه به تاسو د الله په نوم باندې زکات ورکوي. مونږ په دې اړیږو چې مونږ نه سابقه څه شو هغه سره بسکو. صحابه سره دا غم نو چې موجوده چې مخ کې تیر شوی دا هغه سره بسکو. الله جل جلاله ته فرمایل دا هغه تپوس نشته، کوم حکم چې کله راغی دا هغه نه بعد واجبېږي. هغه چې کوم راغلي خلقو د ایمان پرانا کې دا هغه پړه کې او جذبه راغله وي چې والله کوم د دې ځنه لارو موږ کور کې یو روپۍ نه پریدو، دا خو فتنه ده. او الله فرمای انما اموالکم واولادکم فتنه، خدای مال اولاد دا ډول ازمایښت او امتحان دی. بختور دي هغه خلق چې په دې امتحان کې کامیاب شي، او نقصانیان دي هغه خلق چې په دې امتحان ته خدای نه مال وغواړي، خدای مال راکې، دولت راکې، مالم الله ورکی، دولتم الله ورکی، او بیا وای او یرا زکات له وګورو. بعضی خلق ولادا سي کوي او یرا اکثر مونږ ترازی مولوی صاحب زکات ډیر ورکوم، د خپل نه سیوا ورکوم، خو حساب نشم کولای، ذهن ته من ناراضي. ان لله و انا الیه راجعون. دا یاد ساتي ګوره حکم الہی دا دی، دله به حساب کې دا به حساب نشي ورکولای. دله به حساب کې چې په ما باندې دومره زکات ته به حساب ورکوا، اول به حساب کې چې ما باندې دومره زکات ته به داغې نه بعد به حساب ورکوا. دا چې موږ او تاسو سویو بس مړه سي موږ ورکړي دي، نو ډېر به ورکړي کم به نه ورکړي. الګا څومره زکات در باندې یره بس ان شاء الله ډېر به ورکړي کم به نه ورکړي. دا صحابي راغه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی محبوب صلی الله علیه وسلم زما مال او بزیدی ګډي می دي بزی می دي، ما دا ویله زکات ورکړي. حضور ته فرمایل څومره ګډي دي څومره بزی دي؟ هغه یو فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ما ډیر به ان شاء الله ورکړي لګي منه دي ورکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایل حساب دی ورته کړي وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنم خو ما ورکړي ډیر دي، د خپل حساب نه سیوا ورکړي. نبی علیہ السلام فرمایل نه 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 دلته حساب وکا، بیا دا غینه بعد چې څومره زکات او زکات به ورکړي به اضافه ورکوا کړه. اصحابي کې ناسو حساب وکړو چې حساب وکړو هغه د زکات نه زیات ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایل الله دې مالم زیات کا، خدای دې بزیم زیات کا، خدای دې په اولاد کې برکت واچوا. خو یې فرمایل آینده به داس زکات نه ورکړي، بلکې د زکات نه وړاندې حساب وکړي چې ما باندې دومره زکات ته، دومره ما سره نقدي پیسې دي، بزی دي، ګډي دي، غنم دي، قجوري دي، دا غینه بعد بیا چې کوم دا غي سور کوا په حساب باندې ورکوا. او چې کله حساب خلاص شو به دا غینه سوا صدقات ورکوا. الله پاک نه منع کوي.
الله جل جلاله په موږ څومره لوی احسان کړي. اے چې کله ته زکات ورکې اجر او ثواب څومره دی؟ د صدقې 100 روپۍ او د زکات 1 روپۍ. او بعض علماء لیکلي چې نه د صدقې 0 روپۍ او د زکات 1 روپۍ دا د الله په نسبت باندې محبوبه ده. تاسو به اوس وایئ چې څرنګه چل دی؟ ټول کال روجي 19 نفلي روجي د دې وخت نه شروع شه د رمضان پورې، د شوال نه شروع شه، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، سفر، ربيع الاول، ربيع الثاني او جمادی اول او جمادی ثانیه او رجب، شعبان، دا ټول 11 میاشتې روجي 19. خو د رمضان 1 روجه منیسا دا ستا ټول روجي د رمضان 1 روجي ته نه رسیږي. د قرنګي زکات مسله د عزیزانو، زکات کې یو سره ټول مال ورکي، خو زکات چې راغی زکات نه ورکي په طریقې د زکات سره. یو مسله فقهاو ته الله پاک د رحم او د کرم دروازې نورم کولاوي کی. فقهاو موږ سره ډېر لوی احسان کړي. فقهای کرام وایي چې کله تاسو مالدار سره صدقه ورکوي نو دا دی وایي چې یا الله دا زما د خوانه خدای په زکات کې قبول کړي تا. نو که چیرته دا مال په د باندې زکات پاتې وي نو الله به زکات کې قبول کړي، او که زکات نه نفلی خود به خود نفلی شو، خود به خود دا مال صدقه شو. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو به مال د حساب کوئ، د حساب نه بعد بیا چې کوم دی تاسو زکات ورکوئ. زکات عزیزانو د انسان مال پاکي، د انسان په مال باندې اثر راولي، د انسان مال ډیری. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه بعد یو زمانہ و د چا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ډله پیدا شو، هغه ویل موږ زکات نه منو، اسلام منو خو زکات نه منو. دا خو خدای په موږ باندې ټیکس ولګولو، انور خبره په خپل حال پرې دی. خو چې کم رزیل دا خبره کړې وا الله جل جلاله د هغې په خوله کې و یو دانه را وخېجوله او داسې بېادبي دې ډېره معافوي د خولې نه بیا ګندګي روانه وه تر مرګ ورځې پورې د هغې د خولې نه به ګندګي روانه وه. کلمه یې ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو د الله رب العالمین د دې حکم پورې خندا وکړه چې خدای په ما ټکس لګوي، نو الله ورته دنیا کې دا سزا ورکړه چې د هغې د خولې نه ګندګي روانه وه. نور خبره په خپل ځای باندې چې الله هغوی سره بیا څه وکړل، خو د هغې دپاره الله دنیا کې یو سزا مقرر کړه چې د خولې نه ګند روانو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور نه بعد د عمر فاروق دور راغی رضی الله تعالی عنہ. دی خپل زوی ته وی عبدالله ابن عمر ته، ډېر لوی سړی دی، ورته وی ای بچوړیا دا الله رب العالمین د حکم لحاظ ساته، کله چې الله رب العالمین در باندې زکات لازم کړلو و بچیا ما خام کی ورکوا سبات مپریدا، سبات ورکوا بیگات مپریدا. عبداللہ ابن عمر وی پلار می وفات شو، زمکی مکرمی تلاړم، کله چې لار کې را روانو ما سره شپږ زره اشرفی وي، پاغې باندې کال تیر شوی و. دی فرمایي چې کله راغلم مدینې منورې ته د مازدیګر او د ماښام منځ دی، یوه قافله راغلله، ما چې هغوی باندې ولیدل په مخ باندې غبار، په مخ باندې غبار و، فقر وهلی و، تنګسی وهلی و. زه ورته ودرېدلم، ما ته وی ای عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، ټول وی رضی الله تعالی عنهما. یا الله یا الله د بهادر بچی نه څومره بهادر بچی الله پیدا کو. بهادر ورته وفرمایل، ورته وی ای د رب العالمین د دین ګلانو، ستاسې په مخ باندې اثار او غبار ګورم. عبدالله ابن عمر ورته وی ما درته روټۍ کړې ده. هغوی ورته وفرمایل ای عبدالله ابن عمر ماښام له انتظار کوه، چې کله وخت د ماښام داخل شي، دا خو اوس نور په ډوبېدو دی، موږ طعام نه خورو. ورته وی ای د الله بندګانو تاسې سفر والی، په تاسې باندې غبار پروت دی،
ما خام له به انتظام برابر شي. یو ورته رانږدې شو ورته وفرمایل ای عبدالله ابن عمر نن زمونږ درېیمه ورځ ده چې زمونږ روژه ده، موږ سره د ماښام روژه ماتی نشته، موږ سره د پشمني روټۍ نه وه. و عبدالله ابن عمر په تشو اوبو باندې درې روژې نیولې دي. هغې باندې حیراغو ډېر حیران شو، هیبت ور باندې راغی. عبدالله ابن عمر په منډه لاړ، کور کې طعام برابر کو. چې کله یې طعام راوړلو عبدالله ابن عمر کې تپوس کوي ما تخکاری تاسې ټول د قرآن طالبان یئ. هغې وفرمایل والله العظیم موږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې طالبان یو. زه حج له تللی وم، حج نه راغلم، ما ته پته نه وه تاسې ملاقات مخکې نه و شوی. وی آو موږ چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف آوري وکړه نو موږ بیا مدینې طیبې ته نو راغلي، موږ بهر اوسېدلو. هغې دې تپوس وکړو وایي ښه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک خو لوی شان الله ورکړی. ورته وفرمایل تاسو ته انتظام کوم روټۍ روژه ماتې هر څه برابر شو. چې روژه ماتې وشو ماښام ناوخته ټیم دی، دا صحابه کرامو سره ناست عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما مبارک ورته وفرمایل ما سره زکات دی او غواړم چې دا خپل حق زه ادا کړم، ستاسو څرنګه خوښه ده، تاسو کې دا زکات ټول قبلوئ که لږې قبلوئ که یو یې قبلوئ. هغې وفرمایل چې مونږه دا شپږ واړه کسان مستحقین د زکات یو، مونږ زکات راکړه. عبدالله ابن عمر ویل الحمدلله، د خدای تعالی شکریه ادا کړه. او بیا وفرمایل چې زما پلار وفات شوی، زما په زړه یو ارمان داو چې یا الله کله به داسې وخت راشي چې ما ته یو فقیر داسې ووایي چې ما ته زکات راکړه او زه د زکات مستحق یم. خو تاسې نه دا تپوس کوم چې تاسې باندې دا درې ورځې نه هرې تېرې شوي په لاره کې هو بلا مالداره صحابه پراته دي، بل چا ته هم دا درخواست نه وکړی. وایي نه، وایي دا څه وجه ده؟ وایي ای عبدالله ابن عمر موږ شپږ واړه کسان د شپې ودو موږ خوب ولیدلو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شو. امیر المؤمنین عمر فاروق راته وفرمایل پما باندې احسان وکړي، زما بچی باندې احسان وکړي. اے عبدالله ابن عمر موږ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې خبره باندې ډېر خوشحاله شو، مطمئن شو. موږ یو بل ته فقیر ښکاره کړې نه وه. سار چې هر یو را پاڅېدلو هر یو شپږ واړو خوب بیان کو. موږ تعبیر دا وویستلو چې د عبدالله ابن عمر سره د خدای امانت پروت دی، موږ د عبدالله ابن عمر نه د الله امانت راغستل غواړو. عبدالله ابن عمر سره د خدای امانت پروت دی، ځکه چې عمر فاروق وایي ما سره او زما بچو سره احسان وکړي. عبدالله ابن عمر ویل داسې چل دی چې دا زکات خو والی خو یو کار بلو کوي، ستاسې په کلي کې فقیران شته؟ هغې وفرمایل آو. وایي ښه زما د دې زکات د 6,000 روپو چې کوم زکات خو ما وویستلو در مې کو، د هغې نه یې 2,000 روپۍ راواغېستلې. وایي دا نورې سر د مال نه دا هم یوسئ، اول ته چې کوم فقیران دي هغوی باندې تقسیم کوي. هغوی چې کله دوه شپږ واړه کسان اوچتېدل عبدالله ابن عمر ته یو سوچ راغی چې ګوره دې شپږ واړو کسانو کې به داسې کساني چې هغوی به ډېر زیات مستحق وي، چې هغوی به کور ته نفقه وړي. ته راشه تپوس ترې نه وکړه چې تاسې کې څوک فقیران کور کې شته چې هغوی څه نه یې خوړلي. شپږ واړو کې یو راوچت شو چې او زما کور کې لا دومره څه شته دی، خو دا ډېر زیات غریب دی. وایي دا څرنګه غریب دی؟ وایي دا ډېر زیات غریب دی، د دې بچو هم نفقه نه ده میلاو شوې. عبدالله ابن عمر د هغې 4,000 نظر راواغېستې، هغې ته یې ورکړلې. 3,000 پاتې شو، 3,000 لاړې. وایي دا ته واله په ذات په خپلو بچو یې نفقه کا. هغې چې راواغېستل هغه ویل دا شل دی چې ته په ما باندې د جهنم اور سنبالې، د جهنم اور په ما باندې سنبالې. ای عبدالله ابن عمر دا هغې چاته ورکړه چې د هغې زور برابر وي، زما زور برابر نه دی. نو وی فرمایل ته خو ستا بچي مستحقین دي. وایي نه ځکه لاړم زه دومره کلمو کې زور اوس لرم
چې زه به ان شاء الله د خپل بچو نفقه برابر کړم. خو زه دومره چې ما کې دا طاقت نو چې ما مزدوري کړې، دومره د زکات د اغوستونه یریدل، دومره د صدقات اغوستونه یریدل. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام ما ته فرمایل چې ابو ذر زیره ورکه هغه فقیرانو ته هم چې کوم فقیرانو باندې فقیری راشه او په فخر باندې تیرږي. سمانا وای چې الحمدلله خدای ډیر شکر دی، هغه خلق به د مالدارانه 500 کال وړاندې جنت ته ځي ان شاء الله. عزیزانو فقر دا غنیمت ته خود صبر سره، مالداری نعمت ته خود سخا سره، مالداری نعمت ته خود الله رب العالمین د حکم د پوره کېدو سره. الله جل جلاله موږ ته د زکات ورکړه حکم کوي. زکات موږ او تاسو باندې جوړو. ګوري تاسو اولی دله بل شپه عجیبه غونډه کې غلې راغله، اوملی دله کنه دا غلې په کوم حالات باندې تیر شو؟ یو غلې دا و الله جل جلاله لوی احسان کو تیار فصلونه پراته دي پټو کې کوس الله جل جلاله فیصله فرمای هیڅ وونګو تاسو تلا سره نشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخیری خبره کوم، حضور علیہ السلام فرمایل زما امت په اخر وخت کې ډیر زیات شي، خود دوی دعاونه به الله اثر والی دعا به نه قبليږي، جړه بډې رکھے خود دعا به نه قبليږي. به صحابه فرمایل یا رسول الله دا به منافقانی وینا دا به مسلمانانی وی فرمایل چې دا ولی دعا نه قبليږي؟ وې دوی به زکات ته حلی باندې جوړي. من قسم دې زکات ته حلی باندې جوړو چې نه و نشتا چې کله راشي بیا یاره داسې زما چا سره یو مرګره ما ته راغلی ډیر نیک سره ما د مولوی صاحب زما چا سره دعا کوه پیسې مې دغه خدای راويستلې ان شاء الله زکات کې ورکوم ټوله ما زه خدای باندې پیسې راو باسنو دعا مرته وکړه. ا د امام غزالی سے به خبر رایا ده شو مال تاسو ته نو کچي مال پتا څومره زکات کیږي. هغه مرګره کې دې شي موجودي خپکیږي دنه وای په ما دومره زکات کی مال دومره زکات در سره نقد دي زکات کورګ شته وای او مال دا ورکا به رسو راغه پیسې راو باسه ولکه دغه پیسې می الله راوي سره ټولې په زکات کې ورکوم د دې مال او دغه ورکوم مال خط په خدای باندې قرضونه راو باسه په خدای ځاړه قرضونه راو باسه دا د خدای سره دوکا ده. امام غزالی صاحب رحمت الله علیه ته کسرا غودا سي ورته فرمایل هغه ورته خدای د مال ورکی مال زبدلاغه خیران نکوم خدای سره دا دوکې مکوي. یو خو مانه باریکو مسالو کې تپوس مکوي سوال درته کوم چې پلار میم ګوره زستغ جواب به ورکوم مال خون نه راکې حیله جوړول الله ته خون نه راکې. زکات طلحه رضی الله تعالی عنہ راغه ابو طلحه رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو ډیر لوی ارمان دی یا رسول الله دا بسنګ پوره شي. محبوب ته وای زما لوی ارمان دی وای څه ارمان دی وای دا می ارمان دی چې خدای پاک ماته خیسته مال راکې او په خیسته ځکه وقف کما. نبی علیہ السلام ته فرمایل ابو ذر ته ډیر رښتیا وویل و یا رسول الله جبرائیل علیہ السلام نه راغله او تا فرمایل چې تا رښتیا وویل وای ابو طلحه رښتیا وویل زکه چې ابو طلحه ته الله خسته باغونه ورکړي د خدای په مینه کې وقف کړل. کنن دا خسته مال د خدای نه غواړي نو دا یقینا چې ورکړي نو موږ او تاسو تم دا پکار دي چې ابو طلحه رضی الله عنه په قدم باندې قدم کیدو چې یا الله خسته مال می قبول کا. او اخیری خبره تدا کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرات صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا مال نفس صدقه زکات څنګه ورکول پکار دي؟ نو درې قسمه خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل دي چې علما فرمایي چې دا د مکان او د شخص پورې خاص دي. لومړی خبره دا ده چې زکات ښکارا ورکړي، زکات ښکارا ورکړي چې د بل مسلمان هم دیخوا رغبت پیدا شي. دویم مسله دا ده چې زکات پټ ورکړي چې د فقیر حیا وانه غستلی شي. لیکن لوی کمال پروت دی چې د فقیر حیا وانه غستلی شي. صحابه کرام په دې عمل کړي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خپل خزي ته فرمایل چې خزي ته پوښتنه کو چې تاسو را 6000 روپۍ وي سشتا هغه فرمایل او شته دي دا سیخه وي هغه پته ولګي دا پلار په شان دي عقیده لري خدای کې یو روپۍ پرې خو دي وی فرمایل سشتا هغه فرمایل وای او ډېر سم پرې خودل وای سم پرې خودل په خپل جامو باندې لاس کې خودوي دا مې پرې خودل 6000 ټوله لاړل. لیکن په داسې انداز به ورکړي چې دا نور صدقه شو نو عبد الله ابن عمر یو بل په خبر نکو یو بل به جدا کول او بل ته پتن لګیدل.
عزیزانو مال دغه سی ورکول پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مالدار دي چې هغه څوک چې هغه د فقیر حیا ساتي، من پکې نه، ایذا پکې نه. وای دا هغه سړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دی وای ما ورته مال ورکړو، دولت مې ورکړو، اوس تینا هر څه هیر شو. دا هغه سړی نه دی. وګوره نبی علیہ السلام فرمایي دله هیڅ شی پاتې شو بغیر د ریا نه، او ریا نیم شرک دی. صاحب چاته چې مال ورکوي، زکات ورکوي، صدقه ورکوي، احسان ور باندې مکوي. وای خدایا دا ستا احسان چې زما مال دې قبول کو. مدینه منوره کې بچ چا د چا زکات قبول کو، هغه ورته روټي کوله. امام حسن بصری فرمایي وای بصری ته یو سائل راغلو، چې سائل راغلو نو چاله پته ولګید چې دا فقیر دی، محتاج دی. نړمبه هغه ته ملمسته شروع شو. هغه حیران شو چې ما حضور ملمسته تیرې کړلې. حسن بصری وی زمان نمبر راغی، چې زمان نمبر راغی ما ورته روټي وکړه، چې روټي مې ورته وکړه. وای ما یې داسې د خپل وس مطابق ډېر عزت او اکرام وکړلو. وای اخر په جړا شو. وای ما ته و فرمایل چې اے امام حسن بصری، ما په دې راز باندې پوي کې د بصری د خلق عجیب عادتونه دي. فقیرانو له عزت ورکي، اکرام ورکي. زه خو فقیر ما. امام حسن بصری وته فرمایل تا په من باندې احسان وکړ، الله دې پتا باندې احسان فرمایي. وای اے امام حسن بصری ز سائل ما، زه خو را غوښتون کې امتاز نه مال غواړم، زه فقیر ما، ماته یتیمان دي، زه دستا سے احسان منما. امام حسن بصری فرمایل چې رسول الله مبارک فرمایي تاسو د هغه فقیر احسان ومنئ چې تاسو زکات او صدقات قبول کی. الله جل جلاله دې موږ تاسو کې دا صفات راولي چې چا سره احسان کو من بنه کو ان شاء الله، په چا باندې بس باطل نه کو. چا ته بدانه و چې تاغه نه چا ما پیسې درکړې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هلاک تشي د هغه سخی مال چې هغه فقیر باندې رستو ګورګوري سنډي. نو موږ تاسو به ان شاء الله زکات ورکو. د غنم او عشر دا پتا سي باندې لازم دی. چل ول مکوي. ګوري دا اسانه مسله ده چې ارټیزم کې او ټویلونه نن سبا ارټی نشته، ټویلونه شلم دړی غواړي، شلم من غواړي، او دا چې کوم دی دا او ازم کا لسم من غواړي. بس چل ول مکوي، خدای سره دوکې مکوي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اول زکات د هغه چا حق دی چې هغه د دین والاوي، اهل علم وي، قران او سنت ور باندې زده کوي. موږ د دانه وو چې ګنده نه زموږ مدرسه نه اول تاسو سره څومره مدارس دي، اول د خپل مدرسو خوا کې دا غوي ضرورت نظر کې اونې سي. ځکه دا مدارس دا نن وخت کې بل څه دغه نه لري، ذرایع نه لري. زمونږ مدرسه خو نه لري، نور د بل چا راته پته لګی نه. موږ مدرسه په دې غریب قوم باندې چلو. تاسو کوم زما دا درخواست دی چې تاسو باندې لومبه د زکات د دې مدرسې حق دی، ځکه چې د دې مدرسې په برکت باندې الله جل جلاله ډېر وختونو کې د دې علاقې نه راغلي عذابونه او تربل ترب بوتل. تاسو ته لومبه زما دا درخواست دی. زمیدارانو ته وایم چې څومره غنم کېږي مدرسې ته غنم را ورسوي چې ان شاء الله العزیز د مدرسې سګنې کال ډیر یو عجیبه کال دی. الله رب العالمین دې اسانه کی. خدای دې دا امتحان زموږ په خوشالو باندې بدل کی. دارنګ زمونږه په نوم باندې دا خبره بیان کوم، زمونږ د مدرسې درې کسان هغه ان شاء الله زکات مدرسې مونږ تر راسي. یو مصری خان حجی صاحب، یو داغیزوی حسین احمد قاری صاحب چې مدرسې ناظم دی، یو باز محمد قاری صاحب. د دین علاوه د مدرسې په نوم چاته زکات مو ورکوي، که د مدرسې طالب وي که عالم وي، ځکه چې مونږه داسې ترتیب برابرو چې مونږ هم د مدرسې په حال باندې پوښو چې زمونږ را روان کال ته تقریبا د مدرسې را روان کال ته 14.5 लाख روپۍ خرچه برابرېږي. دا زمونږ سره هیڅ نشته. نو که تاسې داسې وای یا خو خلق ورکوي نه بانې جوړئ، و یاره مولوي صاحب ستاسې یو کس راغلی مونږ وله زکات ورکړی، نو چاله دې ورکړی ما ته پته نشته. ډاکټر ته چې ځې نو د کمپیوټر نه علاج نه کوې، ډاکټر ته ځان رسې، 1000 روپۍ هغه له ورکې. دوایي دکان نه هم داسې دوایي نه را اخلي، هلته ځې د ډاکټر نه پرچه را اخلي. لیکن د خدای ورکړې زکات کې بیا چل ول کو، چل ول بنه کو ان شاء الله چې د مدرسې په ځای باندې پیسې ولګيږي او مدرسه چاته محتاج نشي. چې خدای زموږ د مدرسې د چاندي دا کچکول د دې سړک نه اغاړم چاته کولاو نه کی. کوشش دا وکړي چې هر سړی په الله باندې خپل مال خپل غنم قبول او منظور فرمایي. رب العالمین دې زموږ مدرسه ټول دینی مدارس آباد کی. رب العالمین دې دراغلو نیکانو عوام او خواصو د ټولو پریشانی د الله په خوشالو باندې بدلی کی. دعا وکړي عزیزانو، د امتحاناتو ډک کال دی. الله رب العالمین دې احسان فرمایي. تمام مسلمانان په لوی پریشانی کې پراته دي. تاسو ګورئ نن سعودي لا دا د يهودو لوی سازش دی. الته حوثي اغیان را اوچت کړل، شیعاګان دي کار بلا د سب
خلق دې غیر اوچت کل پته لګینا چې څه پروګرام د دې يهوديانو دی، څه پروګرام د دې نصاراو دی. دې حرمینو ته سترګې نه غړېږي سیبا، دې حرمینو ته دوی بالکل دا څومره چې خواوشا جنگونه روان دي د عربونه، قسم په خدای کدا دي ملکونو سره جنگ دی، والله بالله ثم الله د خدای په ذات مې د قسم چې دا چل حرمینو ته دی. دا د اتفاق شعبه ختمي، دا د جړه د دعا ځای ختمي. د يهودو لوی سازش دی ګوره قرآن وایي. نو خدای زموږ حاکمانو کې داسې یو سوچ او فکر پیدا کی چې د دې خلقو به دې دوکو باندې ونه غولېږي. الله کریمه د یهودو نصاراو خپل منځ کې اختلاف راولي، خدای مسلمانان خپلو کې متفق کی، الله د مسلمانانو اتحاد راولي. خدای نن یو مسلمان بل مسلمان ته کندې کړي، دا څومره افسوس خبره ده. الله خدای نن مسلمان د مسلمان بدخوا دی. یا الله دغه بدخواهیم په خیر خواهی باندې بدله کړي. خدای پاکستان یا الله د ټول دینی اسلامی ممالکو سره خدای د بدامنۍ نه وساتي. خدای دغه پاکستان دی چې د قرآن یو عظیمه ډیوی پکې بلی دي او تمامي دنیا ته خیر ته نه روان دی، او دنیا هم دغه سوچ کې ده. تاسې زمونږ حضرت شیخ صاحب زوی مبارک هغه دا خبره وکړله، ابله ورځ موږ سره ناستو چې په ابله ورځ چې کوم سروې شوې ده د پاکستان نه 1 لاک څه د پاسه حافظان کال کې فارغ شو الحمدلله. او په ټولو اسلامي ملکونو کې دویم ملک چې هغه ډېر حافظان ورکړي هغه سعودي دی، د هغې 15,000 حافظان ورکړي دي. سوچ وکړئ دې خبرې ته، 1,15,000 1 لاک حافظان پاکستان ورکړل، 15,000 حافظان ټول سعودي ورکړل. اسلامي نور ملکونو پته لګي نه. دعا وکړئ عزیزانو، قسم دې چې دا پاکستان بچ دی که نه. دې کې صرف د خدای د قرآن درسونه کېږي. دا بله ورځ الحمدلله ستاسې دې مدرسه کې 18-19 کسانو ته موږ پټکي وتړل د حفظ، 18-19 حافظان شو. دا د چا په پیسو باندې استاد منګ نیولی و، چا 100 ورکړی وي، چا 200 ورکړی وي، د میاشتې ماهانه چاندا چا څه زکات ورکړی و، په هغې زکات باندې د استاد دپاره پکیم لګېدلی و، په هغې باندې د استاد دپاره پرشم واچولی شو، هغې دپاره استاد ته د بجلۍ انتظام وشو، هغې ته استاد دپاره نور انتظام وشو، ترخان انتظام وشو. تاسې ټولې پیسې را جمع کوئ نو ټوله خرچه زموږ د مدرسې 9.5 لکه روپۍ تقریبا شوې ده. او سور حافظان یې ورکړل 19 حافظان، او دې سره تقریبا 14 د ناظرې والا ختمونو والا او 8 کسان د دورې والا. دا په دې هلکانو اوس تقسیم کړي چې یو طالب له څومره خرچه ورسېدله. سوچ وکړئ عزیزانو. دارنګه روان کال ته به خدای ډېر داسې سیوا نور طالبان حافظان کې نورونو مدارس سره تعاون کوي، مدرسې آبادې کوي، پاکستان به آباد وي انشاءالله. که افغانستان ځان آبادول غواړي قرآن او علماو ته توجه ورکړي، که عراق ځان کې امن راوستل غواړي حاکمان دې قرآن او سنت ته توجه وکړي، که هر یو ملک ځان کې امن غواړي نو قرآن د امن کتاب دی، سنت د امن خبرې دي، دې ته توجه برابر کړي انشاءالله خدای به امن ور نصیب کړي. یا رب العالمین خدای د حرمین الشریفینو حفاظت فرمایي. یا الله د یهودو جوړ شوي سازشونه الله ناکام کړي، مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راولي. خدای پاکستان کې کومې ډلې چې د نورو ملکونو دپاره کار کوي الله ته ورته هدایت نصیب کړي. الله که قابل د هدایت نه خدای په خپل قهر تباه او برباد کړي. یا الله نور داسې اسلامي ملکونه چې څومره دي او الله بدامني پکې خلق راولي، د قرآن او سنت خلاف ورزي نه پکېږي، الله امن او امان پکې اول راولي، د قرآن او سنت دپاره فضا قایمه کړي. خدای زموږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.